دو شبکه آب صحی در قریه شبنم ولسوالی مقر و قریه گالی ولسوالی گیلان ولایت غزنی در چوکات ریاست انکشاف دهات این ولایت از سوی مؤسسه یونیسف به بهره برداری سپرده شدند. مسئولین میگویند که از این شبکه ها 412 خانواده از آب آشامیدنی صحی بهره مند شدند. 3218 متره پایپ سپاکری که کار شوی، 102 شهردارانو درلود او 40 متره مکعب ذخیره و او د کورنیو تعداد 240 کورنۍ په مقر ولسوالۍ شبنم کلي کې او نننۍ پروژه ګیلان ولسوالۍ ګاډي کلاکړې ده. په دغه شبکه کې 4 میلیونه افغانۍ بودیجه مصرف شوې ده او د ذخیرې حجم 60 متره مکعب ده او پایپ ټول په دې کلي کې مصرف شوی ده. 4000 متره پایپ مصرف شوی ده. استفاده کوونکي کورنۍ په دې کلي کې دي 102 کورنۍ او شهردارانو 115 شهردارانو د استل کار شوی دي په دې کلي کې. دا وبو داسې فرض کې لکه دا تیل چې تویږي او څنګه یې سړي زړه ورباندې خویږي، خو کانې نه یې لورېږي، یو څاڅکی تیل هم ولاکه انشاءالله څوک پرېږدي چې وڅڅېږي. دا اوبه نن موږ تاسو ته دغسې قیمتي دي، دا اوبه نن موږ تاسو ته دغسې حیثیت لري. باشندگان محل از اعمار این شبکه ها خوشحالند و از امارت اسلامی خواهان تطبیق پروژه های بیشتر را در بخش های زراعت و آبیاری دارند. موږ د کلیو پراختیا له وزارت، ریاست، له یونیسف له ټولو منندویو چې موږ ټولو تقریبا 112 کورو ته حتی دا کورونه و دلته چې په وکې څوک و هم نه موږ هغو ته هم د محترمو شران ورسولو او پاکې اوبه موږ ته ورسېدې. انشاءالله موږ ډېر خوشحاله یو. موږ له اسلامي امارته غواړو چې په ګیلان کې په نورو کلیو کې هم ټانکۍ راته جوړې کړي، نه یوازې داسې ټانکۍ راته جوړې کړي. په زراعتي بخش کې موږ اوبو ته ضرورت لرو، باید بندونه وتړل سي، چک ډیمونه جوړ سي، نو باید په زراعتي بخش کې موږ ته کار وکړل سي. مسئولین ریاست انکشاف دهات در این ولایت اطمینان می‌دهند تا 4 سال آینده مشکل آب صحی در تمام ولسوالی‌های این ولایت حل شده و می‌افزایند که کار تکنیکی بعضی شبکه‌های دیگر نیز جریان دارد.